ها بسم الله الرحمن الرحیم. تیره ورځ موږ تاسې په ورډ پروګرام کې کومو موضوعګانو باندې وغږېدلو، په کوم ټاپکس باندې خبرې کړې وې؟ سټایل و که نه، په سټایل یعنې عنوانونو بخش باندې. نن موږ تاسې راځو دې نه وروسته چې ایډیټینګ کوم بخش ده په دې باندې کار کوو. نو دا اپشنونه ساده دي، ډېری ورسره بلده م یاستئ، خو خیر بیا هم یو مرور پرې کوو. راځو لیکل کوو دلته مساوي RAND قوس خلاص 999 او قوس بند انټر مو کړه. اوس دا لیکل مونږ وکړل. دلته په دې ځای کې اوس څه کار کول غواړو. اولین آپشن چې د فایند په ذریعې سره موږ تاسې یو شی پیدا کولی شو. مثلا لیکل دي ډېر زیات، که موږ تاسې په کمپیوټر نه خپل لاس باندې دا استعمالو، نو دې پیدا کول څونه سخته کېږي، خو په کمپیوټر کې په اسانه یو شی پیدا کېږي. څنګه کولی شو؟ فایند کنټرول F به ووهئ، کنټرول F د فایند شارټکټ ده، او یا هم راځئ دلته په فایند باندې کلیک کړو. فایند ته راځو، ورته وایو چې څه وکړه. په دې نیویګیشن کې موږ تاسې سرچ باکس کې ورته لیکو. زه ورته موږ ته پیدا کړه ډاکومنټ. چې شی پیدا کړه ګوره چې کوم ځای کې ډاکومنټ ده ټولې موږ ته وښودل چې دا څونه ځای موږ ډاکومنټ لرو؟ 200 ځای موږ تاسې ډاکومنټ لرو په دې کې. راځه بس ټول ته درخې. نو دلته چې هر څه ولیکو، ورته موږ ته پیدا کړه آنلاین. څه شی پیدا کړه؟ آنلاین څو ځای ده؟ 80 ځلې. ګوره دلته د آنلاین دا بس راځه. نو فایند دا کار کوي. خو که چیرې موږ تاسې راځو دلته فایند باندې کلیک وکړو، زه اوس وایم دا ډاکومنټ چې ما لیکلی ده، یو کتاب مې لیکلی ده، یو چا مشوره راکړه وایي دا ډاکومنټ چې لیکل سوی ده، هر چېرته چې ډاکومنټ ده دا بولډ کړه. دا څه کړه؟ بولډ. نو 200 ځای اول خو دې پیدا کول مشکله ده چې یو یې پیدا کړو بیا هغه بولډول سخت ده. نو اوس موږ تاسې څه کار کوو؟ راځو دلته څه کار کوو؟ یو به دا انتخاب کوو، بولډ به کوو، بل کومه ده؟ دا څونه جنجال شو چې موږ دا پیدا کوو. او که کنټرول F سره راشو، هغه یې موږ ته ښیي. صحیح ده؟ ښیي چې دغه ده، خو مجبور یې چې یو دانه بیا هم څه وکړې؟ سلیکټ کړې. نو که موږ تاسې دلته فایند کې کلیک وکړو، دلته دې نه دا لاندې طرف ته یوه اشاره ده. په فایند کې بیا یو بل آپشن وجود لري، ایډوانس فایند. فایند هم پیدا کول کوي، ایډوانس فایند هم پیدا کول کوي. خو ایډوانس فایند کې یو څه فیچرز ورسره زیات دي. کلیک کوو دلته ایډوانس فایند باندې. فایند ورته وایو چې څه پیدا کړه؟ ډاکومنټ پیدا کړه. نو فایند نیکس یا یو انتخابوي درته ګوره، یو دا ده بل دا ده، انتخابوي یې. خو زه ورته یم چې نه، ټول په یو دفعه انتخاب کړه. ورته یم فایند ان مین ډاکومنټ کرنټ سلیکشن. اوس ګوره که موږ تاسې دومره ځای انتخاب کو، په دې کې راسو ورته ووایو چې فایند پیدا کړه، ایډوانس فایند کې ډاکومنټ پیدا کړه، فایند ان کرنټ سلیکشن موجوده ځای کې ګوره یوازې وایي دغه ده. او که ورته یم چې مین ډاکومنټ په ټول فایل کې چې چېرته ډاکومنټ وګوره، ورډ فاوند 200 آیټمز میچینګ دس کرایټیریا. نو 200 ځای چې کوم ډاکومنټ ټول انتخاب هم که او پیدا یې که. اوس کولی شي بولډ کې، کولی شي رنګ یې سور کې، هر څه کار چې کوي. هدا اوس ګوره څونه اسانتیا پکې راغله. نو هدف زموږ دا ده چې ایډوانس فایند کې یو فیچر پکې زیات دي. زه وایم نه، دا ډاکومنټ درته برابر کړه. نو څه کړم؟ برابر یې کړمه. صحیح ده که نه؟ رنګ یې تور کړم، بولډ نه یې وباسم. نو بیا یو نشم سلیکټولی. نو کنټرول F ته نه، فایند ته راځو. په فایند کې په ایډوانس فایند باندې کړو، ورته یم ډاکومنټ پیدا کړه، فایند ان مین ډاکومنټ په ټول ځای کې پیدا کړه. اوس ټول انتخاب کړو، کولی شي بولډ نه یې وباسئ او کولی شي کلر یا رنګ د دې بېرته څه وکړو، عادي حالت ته راواخلو. دا ځل راځم ورته یم چې فایند کې پیدا کم وکړه. څه شی پیدا کړه؟ ډاکومنټ پیدا کړه. خو هایلایټ آل چېرته چې دا هایلایټ یې کړه، نو دا مستقیم دا ځل یې موږ ته څه وکړل؟ هایلایټ یې کړل. زه غواړم بېرته د دې هایلایټینګ بند کړم، کنټرول A سلیکټ آل، او راځو ورته وایو چې سټاپ کلر یا نو، دا مو راواخیسته. نو دلته ایډوانس فایند کې د دې آپشنونو کار و. دلته یو آپشن بل وجود لري، مور په نوم باندې. که چیرې موږ تاسې دا ووهو، لاندې دومره آپشنې پیدا کېږي، او که دا ووهو دا بېرته څه کېږي؟ نو پوه شوې که نه؟ انشاءالله مشکل خو نه ده. نو مور څه کوي؟ که چیرې دا کلیک کړو، دلته دا آپشنې راځي، او که چیرې بېرته دا کلیک کړو بیا ځي. نو دا وظیفه د څه شي ده؟ مور. صحیح ده که نه؟ مشکل خو نشته. خو اوس راځو دلته وایو چې دا آپشن څه کوي. که دا راغلل څه ته په درد خوري، دا دونه خاص آپشنې نه دي. وایو یو څو دانې به یې درته ووایم. راځو اوس ګوره، موږ لیکو ورته چې پیدا کړه ډاکومنټ، کوم طرف ته یې پیدا کوي؟
لاندې طرف ته پیدا کوي که پورته طرف ته پاسه نه کته راځي زه ورته چې څه وکړه پورته خوا ته راشه اوس له لاندې خوا نه پورته خوا ته چې نو اوس ګوره لاندې خوا نه پورته خوا ته نور ډاکومنټ نشته نو زه ورته یم چې آل که ښکته وکړه پورته وکړو پیدا یې که نو دا د دې کار دا ده میچ کیس زه دلته لیکل کوم ګوره ډاکومنټ دلته لیکل شوی ده موږ سره شته زه راځم ورته موږ ته پیدا که اډوانس فایل کې ورته پیدا که څه شی پیدا که موږ ته ډاکومنټ پیدا که څه پیدا که ډاکومنټ اوس که زه راځم فایند نیکس ورته دا پیدا که نه پیدا کوي نو ریزلټ فاوند وای ډاکومنټ نشته دا ولې دا ځکه چې موږ دلته لیکلی ده په غټو حروفو او دننه په خپله زموږ په فایل کې چې دا هلته په وړو حروفو باندې لیکل شوی ده که نه او که دا آپشن فعاله وي میچ کیس یعنې د دوی دا حالت هم وګورم حروفونه که عینا همغه رقم ته وپیدا یې که او که نه و مې پیدا کوو نو اوس ګوره فایلنکس ته چې ځو که غټ ډاکومنټ به یې پیدا کوئ خو غټ نشته او که دا میچ کیس آپشن لرې کړو نو اوس حروفونه یې په نظر کې نه نیسي یوازې سپیلنګ د دې چک کوي ښه نو ورته یم فایلنکس پیدا یې که که نه یې که پیدا صحیح شو که نه په دې قصه خو د سر خلاص شو مشکل نه ولې مشکل نه ده که نه دا مقصد چې مشکل نه وي بېرته به راغلل نو دا یو آپشن د څه شي وظیفه وله دا میچ کیس په فایل کې اډوانس فایل کې ښه بل آپشن موږ سره وجود لري زه ورته موږ ته پیدا که ډاک چې پیدا که ډاک شته ده دلته موږ سره چېرته خو په ډاکومنټ کې شته ګوره که چېرې راځو موږ چې انتخاب کړی اپ نه ښه ډاک ګوره نیم هم پیدا کوي که نیم لغت هم موږ ولیکو پیدا کوي یې گیرش کردی؟ چطور هستی؟ صحتت خوب است؟ جور است؟ خب نو په دې قصه خو مو سر خلاص شو چې د دې وظیفه څه شی وله دا شو فایند هول ورډ که موږ مکمل وي که نه یې ګوره دا موږ نه ده ټیک مارک کړی که نه پیدا کوي که زه ورته یم فایند هول ورډز اونلی اټس مین که چیرې تانا ډاک و پیدا کوي او که نه که په یو لغت کې مشترک و بیا نه پیدا کوي اوس ګوره ښه اوس ګوره صحیح شو که نه نیک ځکه چې موږ او تاسې څه کړي دي ډاک نشته او دلته موږ ورته ویلي چې ته یوازې یو لغت پیدا کړه نو بېرته مو دا راواخیسته لرې مو use wild cards wild cards څه کار کوي که چیرې موږ او تاسې دا آپشن راواخلو نو دی څه کوي لکه موږ ورته وایو سټار یو شی که د هر څه دپاره خپل خاص سمبولونه استفاده کېږي هغه سمبولونو ته څه ویلل کېږي وایلډ کارډز ورته ویلل کېږي نو وایلډ کارډ یوز کړي که نه زه ورته یم چې نه دا موږ سره فعلا وایلډ کارډز دلته نشته ده پکې هغه پیدا کوو نو بیا هغه پکې راخلو اوس ساوندز لایک انګلیش دا څه کار کوي مثالا زه راځم ورته یم پیدا کړه ډاکومنټ سپیل که څه رقم ته سپیل کېږي DAKUMENT چی شو؟ څه شی ده؟ ډاکومنټ که نه دا ولې نه پیدا کوي مونږ سره خو ډاکومنټ داسې نشته ده خو ډاکومنټ خو ده یو سړی سپیل کې مشکل لري غلط شی سرچي که چیرې موږ دا آپشن خلاص کړو ساوند لایک انګلیش ساوند لایک یوازې چې اواز یې ورسره سر وخوري بیا پیدا کوي اوس ګوره فایلنکس یو دا ډاکومنټ بل دا ګوره نو دا فیچر هم دلته پکې شته ده او که دا لرې نو که دا لرې کړو نو بیا موږ سره ضرورت نشته ده بیا به دقیق سپیل لیکي ایګزیکټ سپیلنګ به لیکي نو دا ساوند لایک انګلیش دا آپشن ده بل چې دا موږ سره find all word forms in English که نه دا څه کار کوي زه راځم ورته وایم دا بدلوم کنټرول ډبلیو دا مو بند کړم لیکمه کنټرول ان صفحه نوې کړم I have ته ووایه ورته ما پرون یو ورته زه پرون لغمان ته تللی څنګه به وایي په انګلیش کې I had been went to لغمان که نه همداسې راځي نه دا د صحیح ونه ویلې ښه غلط دی که پرون بیخي پکې ګوره رانغی
ما ویلې داسې ووایه چې زه پرون لغمان ته تللی وم اوس ګورو ډېره خیر اوس ورته موږ ته فاینډ ترازو پیدا کړه یو بین وینټ نه راځي که نه بین ترډ فارم ده دا بیا ګان راځي خو خیر هغه قیسې نه به صرف نظر سره وکړو درته لنډ داسې به ولیکم ولیکم چې ګو وینټ او بل چې یو درې نور هم ووایم داسې یو رایټ روټ ریټن زه صحیح شو که نه اوس ګوره زه څه کار کوم دا لیکل ورته سی سا سی آفرین سی سا سی همداسې لیکل کېږي که نه بې معنه بس د خیر راځو دلته به راوه اوس څه کوو فاینډ ته ورته موږ ته پیدا کړي چې پیدا کړه موږ ته ورته وایه موږ ته پیدا کړه چې شی پیدا کړه رایټ چې پیدا کړه نو څو ځایه پیدا کوي یو ځای وایي بل ځل رایټ نشته ده خو دا شی ده خو دا دویم حالت دریم حالت ده که چیرې موږ دا کلیک کړو دا ورپسې فعاله کړو نو دا که یو حالت یې ته ولیکه نور که هر څوک یې وي دی پیدا کوي ګوره وایي یو دا ده رایټ بل کوم دی دا بل ریټن دا ده بل نشته صحیح شو که نه که چیرې دا لرې وي یوازې کم حالت چې تا لیکلی وي هغه درته پیدا کوي ښه نو مشکله ده که نه دا قصه دا نورو د کارخانوي ښه دا به لرې کړو بېرته به یې څه وکړم لیست خپله به کوشش کوئ په کمپیوټر کې سرچ زیات کوئ ښه استاد کله تاسو ته ټول شیان نه ښیي او نه یې درته څوک وایي په کوم ځای کې اوس دونه مې پوه کړلې که نه دا اپشن مې درښوده ته اوس لاړ شه د دې باندې ځان سرچ وکړه چې دا څه کار کوي که زه یې درته وښیم ته بس بیا غلی کښېنې ټول شیان یادوې که نه خو ته به څه کوې دې پسې به ځان ستړی کوي چې دا څه کوي دا چې شی کوي دا چې کوي که نه خپله به نه کوشش وکړي په دې به ځان پوه کړي په درد نه خوري ډېر ښه ځکه مې درته پریم ښودله ګوره دا میچ پریفکس و سفکس و مختاړي وروستاړي ښه خو هغه قسمونه تېرېږو نو نور بیا ځان سره پوه کړو حدف خو دا ده چې موږ سره ایډوانس فایلډ هم پیدا کول کوي او فایلډ هم پیدا کول کوي ګوټو په ذریعې سره موږ تاسې د یوې صفحې نه بلې صفحې ته د یو فایل نه بل فایل ته د یو لاین نه بل لاین ته تللی شو ډېر کارونه دي پکې لازم لیکل کوو مساوي RAND حوض خلاص 999 حوض بند دا مو ولیکل چطور هستی اسرائیل تو؟ میری؟ باشه باشی میکنیم بیشی پس هم قصه میکنیم بدخشان میری؟ کده ما نمی شم خدا حافظ خیلی وقت خوش ببخشید رازو دلتا مو دا آقا را واخستم بدخشان میده که چطور کدی معامله را نگه گب زدی کدش خوب است فهمید لا معلومات داره دی باره بیشتر کدش خدا نه من نمیفهم اگر میداشتم مال دیجا میبودم لندن میبودم رازو اوس موږ تاسې څه کوو څه موضوع مو ویلی ګوټو ته راځو که ګوټو شارټکټ په کیبورډ کې کنټرول جی ده ګوټو او یا هم راځو دلته په دې باندې کلیک کوو ورته وایو چې څه شی ګوټو اوس ګوره ورته وایم پیج لاړ شه څومې صفحې ته لاړ شه پیج نمبر به ورکو ورته وایم لاړ شه څومې صفحې ته نو دا څومې صفحې ته اوس ګوره وینې اوس ګوره په 5مه صفحه کې زه ورته وایم راشه څومې صفحې ته 10مې صفحې ته ګوټو څومې صفحې ته راغله 10مې ته راغله زه بېرته ورته وایم چې اولې ته لاړ شه نو ورته لیکو 1 بېرته دلته کلیک کوو اولې صفحې ته راغی اوس سیکشن دا له یو فصل نه بل فصل ته ځي اوس فعلا موږ څو فصلونه لرو دلته څه پوهېږې چې یو ده نه اوس بیا موږ تاسې دا شیان دلته نه وایو لاین به درته وایم سیکشن باندې اوس درته غږېږم لاین څه کوي د یو خط نه ورته موږ څوم لاین ته بوځه 600 دا څویم لاین ده دا ده 600 لاین ده علیکم السلام نه کوم مشکل نشته ده بخیر راغله شفیق الانصیتونه ښه دي بخیر اوس دلته موږ ولیکل څوم لاین ته راغی 600 لاین ته زه سیکشن ګوره موږ دلته خبرې پې ونه کړلې که نه سیکشن چې شی ده موږ فعلا یو سیکشن لرو کله چې موږ راسو دلته لیاوټ ته په بریکس بخش کې دلته ګوره یو بخش مکمل د څه شي دپاره وجود لري سیکشن دپاره کله چې موږ دا وویلې بیا سیکشن بندي کولی سو نو لا تر اوسه موږ سیکشن باندې نه پوهېږو چې سیکشن څه رقم ته
تقسیمیږي. نو چې کله دلته تقسیم کړل بیا خپله درته اتومات دلته چې ریکارډ اخیستل کوو ریکارډ ده که نه دا اوس هم ویډیو کې دا ورته ثبت ده. نو دا داسې په یو دفعې خو نه کېږي چې هغه دلته کښېني انسان ذهن خو څه کمپیوټر نه ده اوس راځو مونږ بېرته انزر هغه ته فایند ته. نو سیکشن دې ولیده چې کله هلته مونږ سیکشن وویلو بیا په دې باندې خپله پوهېږي چې دا څه رقم ته ځي. بک مارک کمنټ فوټ نوټ دا در سره یاد وساته. کوم فیچر دی؟ بک مارک کمنټ او فوټ نوټ. اول به راشو انسرټ دلته مونږ سره یو آپشن د څه شي په نوم موجود لري؟ بک مارک ریفرنس ته به راشو. څه چاته؟ ریفرنس کې کومه ده بک مارک؟ دا ډېر وخت کېږي ما درس نه ده ورکړی که نه دې شیانو سره سروکار نه لرم. را به شو دلته انسرټ کې ده بک مارک دغه ده چېرته ده وینې دا ده بک مارک. بل څه شی و؟ کمنټ. دا څه شی ده؟ بل څه شی و؟ وایه که نه درته مې وویلې دلته ډېر شیان دي ښه. فوټ نوټ بل شی ده اینډ نوټ. فوټ نوټ اینډ نوټ فیلډ دا ټول هغه شیان دي چې موږ سره بیا ریفرنس کې دي. ګوره دا فوټ نوټ دا اینډ نوټ ده که نه دا اینډ نوټ ده دا فوټ نوټ ده. نو دا شیان چې ته دلته ووایې بیا خپله ته پوهېږي چې هغه له څه شي نه څه شي ته تلل. نو هغو شیانو باندې موږ فعلا ډسکشن نه کوو پرېږدو یې په خپله ځای باندې ولېدل چې وروسته ځایونو کې هغه شتون لري. نو فایند باندې پوه شولو په ایډوانس فایند باندې پوه شو او په ګوټو هدف باندې فعلا خالي دونه پوه شو چې ګوټو کې له یوې صفحې نه بلې صفحې ته لاړ شو او یو بل نو دونه زیات استعمال نه لري. کله هم تاسې په رسمي کارونو کې دې شیانو ته داخل نه شي خو خیر ښه ده چې درته معلوم وي چې داسې شی شته. ریپلیس یو شی راخلي هغه په بل څه باندې بدلوي. ما دا کتاب ولیکم دا مې یو پروفیشنل یو متخصص کس ته وروړ ورته مې ویلې چې دغه کتاب وګوره ما څنګه کتاب لیکلی ده. هغه ویل ډېر ښه شی دی لیکلی ده خو دومره ده دغه د ډاکومنټ په ځای باندې سرټیفیکیټ ولیکه. ډاکومنټ مه لیکه دلته سرټیفیکیټ کلمه استعمال که ښه ده. نو ما 200 ځای ډاکومنټ لیکلی دا چې زه اوس بېرته پیدا کوم پاکوم یې د هغه په ځای باندې سرټیفیکیټ لیکم څومره به مشکله وي. ډېر وخت نیسي او سخت هم ده. نو موږ ورته وایو چې ریپلیس یې کړه. د ریپلیس شارټکټ کنټرول اچ ده. کنټرول اچ وهو دلته او بیا هم راځو دلته ریپلیس ته ورته یم فایند وډ څه پیدا کړه ډاکومنټ پیدا کړه او دا تبدیل کړه په څه شي یې تبدیل کړه؟ په سرټیفیکیټ باندې ورته لیکو چې سرټیفیکیټ فایند نیکسټ. ګوره فایند نیکسټ پیدا یې کړه که نه ورته یم دا ریپلیس په دې بدل کړه. که چېرې ریپلیس ووهم همدغه ډاکومنټ په څه شي بدل شو؟ دا یو دا ده بیا به ریپلیس آل ټول چېرته چې ډاکومنټ و د ټولو په ځای څه ولیکل سرټیفیکیټ ولیکل سو. نو دا دلته د څه شي وظیفه وله؟ د ریپلیس وظیفه دا وله. څومره سخته ده پوی خو شوي که نه مقصد چې اسانه وي مشکل نه ده. سلیکټ انتخابول کوي. سلیکټ څه کوي؟ سلیکټ آل څه چې په صفحه کې وي ټول سلیکټوي انتخابوي. ګوره ټول څه وشول؟ انتخاب شول. او که چېرې راځو وایم چې سلیکټ آل ټول انتخابېږي. شارټکټ یې په کیبورډ کې کنټرول ای چې څه وي تا سره په دې ډاکومنټ کې ټول درته څه کوي؟ انتخابوي. اوس دلته یو بل آپشن ده سلیکټ آبجیکټس. دا آبجیکټ انتخابوي. څه انتخابوي؟ آبجیکټس. آبجیکټس څه شي ته وایي؟ خارجي فایلونه چې دننه په ورډ کې وي هغه ته آبجیکټ وایي. یو عکس دی راوړی ده په ورډ کې هغه یو آبجیکټ ده. د یو بل پروګرام فایل دی ورډ ته انسرټ کړی هغه څه شی ده؟ آبجیکټ ده. یو شکل لینک که نه یو شیپ ده هغه شیان چې په ورډ کې نه دي خو ورته راوستل شوي هغه آبجیکټ دی. که په ورډ کې دي چې شکلونه یې ښه آبجیکټ معنا شی چې شی دا چې ده دا ټکس دی دا آبجیکټ نه دی. او دا چې راواخلو دا اوس څه شی ده؟ دا آبجیکټ ده دا یو شی ده ښه. نو اوس دا آبجیکټ موږ لرو. راځو دلته انسرټ ته راځم یو بل آبجیکټ لرو. انسرټ ته به راسو یو دانه به بل هم جوړ کړو. صحیح. اوس که زه انتخاب کوم ګوره ټول انتخابېږي که نه ګوره آبجیکټ نه انتخابېږي. وینې د آبجیکټ نه لاندې نوشته انتخاب شوی.
که زه راشم ورته ووایم چې څه وکړه سلیکټ آبجکټس که چیرې دا آپشن را واخلو دا اوس شکلونه انتخابوي چې کشي کو ګوره نوشته یې نه کړه انتخاب یوازې شکلونه یا آبجکټس انتخاب کړل نو دا دلته د بل سلیکټ آبجکټس وظیفه دا وله بل سلیکټ آل ټکس وذ سیملر فارمټینګ یوه دقیقه وروسته دا درته یم اول به دا درته یم چې دا بیا ډیلیټ ومه سلیکشن پین تاسو ته ښیي چې څو دانې آبجکټه لرئ ښه او هغه له هغه ځای نه انتخاب ویلی شي دا پې ګوره ډېر پکارېږي دا سلیکشن پین سلیکشن پین باندې کلیک کوم دلته دې بغل کې مونږ ته یو پین ښیي ما ته وایي چې مونږ څو شیپونه لرو په دې ډاکومنټ کې درې یو ریکټینګل لرو کوم یو ده چې کلیک پې وکړه ګوره انتخاب شو اوس ګورو دلته دا اول یو بیضوي شکل لرو دا ده او یو 5 پوینټ سټار لرو چې هر یو باندې کلیک کوي هغه څه کېږي دا دې په خاطر وروسته به مونږ او تاسې شکلونه جوړو کېدای شي لس شکله یو په بل کې دننه څه وکړو جوړ کړو زه یو انتخابوم هغه به نه انتخابېږي مشکل جوړوي نو دې ځای نه کلیک پې کوم هغه هر یو شکل چې وغواړم هغه انتخابولی شم او بل دلته که دا آپشن کلیک کړو هغه هایډ کېږي ښه اوس دا درې آپشنه ما راخیستې دلته دا مې دلته کېښود او دا مې دلته کېښود اوس که چیرې زه ورته یم دا پورته راوړه دا ووهه دا د هغه سر ته راغی دا د هغه نه ښکته شو آل ټول وښیه هایډ آل ټول پټ کړه نو سلیکشن پین که موږ تاسې دلته کلیک کړو موږ ته دا سلیکشن پین ښیي او که چیرې کلیک نه کړو لرې کړو بېرته څه کېږي ورکېږي ختمېږي زه راځم دا بیا انتخابو او دا هم سلیکټ کړم دا هم سلیکټ کړم ډیلیټ ورپسې دا مو ختم کړه اوس راځو سلیکټ ته سلیکټ آل ټکس وذ سیملر فارمټینګ دا څه کار کوي دا ما دغه نوشته کې کلیک کړی دا نوشته کوم رنګ لري تور که نه سایز یې څو ده 11 ده فونټ یې کم دی کالیبري اوس که زه ورته یم سلیکټ آل ټکس وذ سیملر فارمټینګ ټوله هغه نوشته چې دغه رقم ته ډیزاین لري هغه څه وکړه انتخاب کړه نو اوس ټوله انتخابوي ځکه دا ټوله نوشته همدغسې یو رقم ته ډیزاین یو اندازه او یو رنګ ده اوس زه راځم دا انتخابوم دې ته زه سور رنګ ورکړم صحیح شو او راغلم دې ته مې هم سور رنګ ورکړه دا دوه پاراګرافه سور رنګ لري اوس ما په دې پاراګراف کې کلیک کړی ده زه راځم ورته یم سلیکټ آل ټکس سلیکټ ټکس وذ سیملر فارمټینګ دا چې کلیک ټوله نوشته چې هغه څه ډیزاین لري نو دا دلته موږ سره د بل آپشن دا وظیفه وله سخته خو نه ده که نه او دا مکمل د کم ټب وظیفه د هوم ټب وظیفه په دې باندې خو پوه شو چې هوم ټب کې کم کم کارونه کېدل مشکل خو به نه وي که نه انشاءالله اوس راځو کنټرول ډبلیو دا بندوو او ډونټ سیو نه سیو کوو راځو کنټرول ان نوې صفحه راخلو او کم ټب ته راځو انزرټ ټب ته په انزرټ ټب کې اولین آپشن چې وجود لري کور پیج څه شی ده کور پیج دا په ذریعه سره موږ او تاسې یو پوښ جوړولی شو څه جوړولی شو پوښ جوړولی شو لکه څنګه یو چپټر دی ولیکه د انګلیش چې دی ولیکه چپټر دی ولیکه غواړې هغې ته څه وکړې پوښ جوړ کړي اوس موږ او تاسې کور پیج په ذریعه سره هغه ته پوښ جوړولی شو یا یو کتاب دی ولیکه غواړې دې کتاب دپاره څه وکړې پوښ یا د یو محاسبې کاغذونه او سیسټمونه دې برابر کړي غواړې څه وکړې پوښ ورکړې نو دلته کور پیج سره موږ څه کولی شو پوښ ورکوی شو نه جوړوی شو نه شو جوړوی پوښ راخیستی شو تیار جوړ شوي دي په کور پیج کې موږ او تاسې پوښ جوړو نه ورډ کې تیار جوړ شوي پوښونه دي هغه راخیستلی شو دلته چې بیا تغییر پکې لکه مثال موږ یو کتاب لیکلی ده زه غواړم اوس د هغه کتاب دپاره څه وکړم پوښ ورکړم یا موږ دلته اوس راځو کور پیج باندې ورته یم یو پوښ څه رقم ته پوښ ورکوي داسې پوښ داسې پوښ داسې پوښ ګوره دا چې دي په ورډ کې تیار دي دا مونږ جوړ کړي نه دي او نه موږ جوړوو تیار جوړ دي کم رقم ته پوښ ته پوښ شو جوړ مثلا د تور به انتخاب دا برخه نه ښکاري دي ستا کړم بله خبره دا به انتخاب صحیح دا کتاب د څه شي ده مثلا ورته وایم چې دا دلته به ته د خپل کتاب نوم ورکړې ورته یم دا کتاب ده د مایکروسافټ ورډ دا د ورډ کتاب سب ټایټل فرعي عنوان
یا دویمې عنوان که لري ورې کا او که نه لري مه ورې ورته لیکه مایکروسافټ ورډ ده ان پښتو په پښتو ژبه کې صحیح شو که نه دلته به ورته ولیکه مایکروسافټ ورډ په پښتو ژبه صحیح شو که نه نو دا یو ټایټل شو دا سب ټایټل شو ښه کم تاریخ کې دا کتاب لیکل شوی ده دلته راشه ورته ولیکه تاریخ چې دا په دغه تاریخ صحیح شو که نه او راځو دلته د دې کتاب لیکوال څوک ده ورته لیکم چې د دې کتاب لیکوال ده ورته به ولیکو چې حفیظ زادران صحیح شو که نه او کمپنی نیم دا کتاب د کومې کمپنۍ مربوط کیږي نه دا چې کوم کورس کې ته تا چاپ کړه د هغې کمپنۍ صحیح شو که نه کوم پوهنتون کې دې چاپ کړه د هغه کمپنۍ دا کتاب د کومې کمپنۍ لخوا چاپ شوی ده جوړ شوی ده که نو کمپنۍ که نه وي بیخي راواخله پاکې که څه یې که پاکې که او که ورته یې هم ولیکه چې دا کومې کمپنۍ دا چاپ کړی دا کتاب البدر صحیح شو که نه نو دا اوس ګوره یو پوښ به څه وکړه جوړ کړه جوړ هم نه که جوړ و مونږ تغییر کړه صحیح شو که نه نو دلته ته ډېر پوښونه لري کنټرول ان نوې صفحه ما د خپل کمپلیکس په باره کې یو فایل مثلا جوړ کړی صحیح زه غواړم دا پوښ هم یو دانه ورته ورکړم خلکو ته معلومات وشي چې دا څه نو ورته یم انزرټ یو بل پوښ جوړ کړه راځو ورته وایو چې څه قسم ته پوښ ته جوړ کړه ویډیو مې نه ایسې ښه نو کور پیج کې موږ تاسې دا فیچرز ورته سلیکټ وکړو که نه کم رقم ته پوښ جوړ کړو داسې ښه ده دا پوښ ورکړو دا کوم کال کې شل 21 کال کې که نه ډاکومنټ ټایټل کې چیرته لیکو ورته لیکمه چې څه شی البدر تولیدي صحیح شو که نه دا به دا عکس چې ته کومه دې په ځای د کمپلیکس یو عکس راخلم راواخلم بګو چېرته دې ما سره په زه خیر یو بل عکس راځو ورته یم چې دا بدلو نو دا به څنګه وکړو دا چې بدلوو راځو دلته رایټ کلیک کوو چینج پکچر بدل ورک افلاین کار کوو راځم دلته کوم ځای کې دي یو دانه به وګورو مثالا راغلو دلته دې کې څه به وکړو لاړ به شو چېرته انټرنیټ ته مال بدل راواخلو که نه ګوګل ورته وګورو چې کمپلیکس تولیدي صحیح شو که نه دا ګوره البدر تولیدي کمپلیکس څه راغلل جوړونه ایمیجز ته راځو راغلو دلته او کم یو راواخلو دا واخلو صحیح ده که نه دا ګوره خو خیر راوا مو اخیسته فرض مثاله د مثال په ډول دا به راواخلو صحیح ده که نه دا کمپلیکس ده د کمپلیکس پارک ته راوا مو اخیسته دلته ورته وایي چې څه وکړو دا به نه راخلو دا لوډ کېږي که نه دا دغه دروازه به راواخلو صحیح ده که نه دا مو راواخیسته کلیک پې کوو دا ولې داسې پیکه ده زه ښه ایستی کوم چې مونږ څه کار ده ورسره سیو ایمیجز هدف زمونږ دا و چې په دې پوه دا مو سیو شو اوس زه غواړم څه وکړم دا لرې کړم د دې په ځای هغه راوړم لکه عکس بدلوي په ورډ کې په عکس باندې به رایټ کلیک وکړئ ښه رایټ کلیک به پرې وکړئ چینج پکچر تصویر بدل ورک افلاین ډاونلوډ کړو ډاونلوډ ډیسکټاپ دا یې دا مو راوست اوس ګوره دا راغی دا لږ دې خوا هم راوړه لږ یې د دې کنجونه ونیسو څه یې که وړوکی یې که دلته یې ورسره کېد نو یو پوښ ورته جوړ کړه په جوړ به
شیان چې دی کوي وی کا مشکل نشته ده. نو هدف زموږ د کور پیج دی چې کور پیج کې تیار جوړ شوي پوښونه دي هغه راخیستلی شو. ریموف کرنټ کور پیج موجوده کور پیج چې دا څه وکړه ریموف کړه. او دا که آنلاین یې راخلي ګوره دا بیا ډیزاینونه نور هم دي کوم یو راخلی داسې پوښ راخلی داسې راخلی کولی شي هغه هر یو چې د طبیعت باندې برابر و هغه راواخله. دا جوړ دي. نو وروسته موږ او تاسې داسې به کوو چې په خپله خوښه به یې څه کوو جوړوو. زه بیا تا ته ښیم چې څنګه په خپله خوښه جوړوو عملاً به یې وګورو. دا خو تیار جوړ دي. نو دونه ډېر زیات استعمال نه لري خو خیر په کولی شي راواخلي. بلانک پیج یوه خالي صفحه اضافه کوي. بلانک پیج څه کار کوي؟ یوه خالي صفحه اضافه کوي. کنټرول ان نوې صفحه راخله. نوې صفحه مو راواخیستله. لیکل کوم دلته څه کوم لیکل کوم مساوي RAND قوس خلاص قوس بند. دا لیکل مونږ وکړو. زه چې اوس دا صفحه ډکه نه کړم لاندې بله صفحه نه راځي او نشته. نو زه ورته یم چې ما ته بله صفحه جوړه کړه. نو دلته کلیک کوم ورته یم بلانک پیج. بلانک پیج یوه خالي صفحه جوړه. ګوره هغه صفحه همالته پاتې شوله. لاندې یوه بله خالي صفحه راغله که رانغلله راغله. نو دا ګوره دا یې بله قیسه. او شارټکټ یې کنټرول انټر ده. څو صفحې لرو؟ دوه دانې. کنټرول او انټر وهو څو شوې؟ کنټرول او انټر وهو څو شوې؟ څلور شوې. نو کنټرول انټر د دې شارټکټ ده ښه. او پیج بریک صفحه نیمایي ښه صفحه نیمایي. دا زه وایم دوه صفحو ته کار نیم یو که نیم دلته. نو دلته مې کلیک وکړه په همدې ځای کې ورته یم پیج بریک صفحه نیمه کړه. اوس ګوره له هغه نه پورته یوه صفحه او له هغه نه لاندې بله صفحه. او که چیرې راځو دلته کلیک کوم ګوره پیج بریک دلته یې صفحه نیمه کړله. نو پیج بریک چې هر چېرته دې کلیک کړی په هغه ځای کې صفحه څه کوي نیمایي کوي. نو دا دلته په دې کوم بخش وظیفه شوله په انزرټ کې د دې بخشونو کار شو. مشکل خو نه ده که نه. نو په دې قصه مو سره خلاص کړه. او پاتې شو بل بخش نه وای چې دا ټیبل. نو ټیبل که اوس شروع په نیمایي کې بیا رانه پاتې کېږي ښه. دا به داسې چل وکړو د خیره سبا ته به ښه تفصیلي په دې باندې وغږېږو. یا به بیا لاړ شو هغه بل دفتر ته هلته بیا څوک دونه نشته د قرار به ما ورته یو ساعت ښه پوره ډېر درس وایي سبا ته ښه. دې باندې به بیا خبرې سره وکړو دلته نه چې ښه بیا غم آرام ورته کېنو بس بیا به ښه پوره یو ساعت په دې کې کار وکړو. اوس که نیمایي دا شروع کړو نیمایي کې بیا پاتې کېږي نو هغه نه بیا ښه نه راځي. راتلونکې ورځ به انشاءالله بیا په ټیبل باندې خبرې کوو ځکه مهم شی چې دا په ورډ کې یو ټیبل هم مهم موضوع ده ښه. نو بیا به سبا نه اکسل غوندې نه چوکاټ او بیا به راځو د خیره سره پرې وغږېږو سبا ته انشاءالله تفصیلي. او دا به راواخلو ورته وبه وایو چې ډونټ سیو مې ثبت